سلام له خورشیده تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدی. نوموړي تېره ورځ د سویس په داووس ښار کې په نړیوالې اقتصادي نڅه کې وویل امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په موخه دلته دیره دي او د وتلو په برخه کې باید یوه پراخه ډله ښکېله وي او دغه چاره هم باید په پوره ځیرتیا سره ترسره شي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې طالبان دمګړی د نړۍ د ټولو ترهګرو ډلو لویو مافیایي کړیو او جنایت کوونکو ډلو او پاکستان سره اړیکې لري. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بمباریو کې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي محمد یاسین وایي افغان ځواکونو 2 شپې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز بمبار وکړ چې په څنګ کې په یو کور کې پراته چاودونکي توکي وچاودېدل چې په پایله کې یې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا تر اوسه روښانه نه ده. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په اړه څېړنې روانې دي څو روښانه شي چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او عاملین یې څوک دي. له دې سره سم ځایي خلک وایي په دې پیښه کې 3 میرمنې 2 نارینه او 11 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د آلمان دفاع وزیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره د ملاتړ ترڅنګ وویل هیواد یې په دې بهیر کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورسولا فون درلین تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې چې په سویس کې د یوې نړیوالې ناستې په څنډه کې ترسره شوه د افغان ځواکونو د روزنې او وړتیا لوړولو په برخو کې د همکاریو د دوام ډاډ هم ورکړ. ولسمشر هم د افغانستان د پراختیايي په برخو کې د آلمان له اوږدمهاله مرستو او همکاریو مننه وکړه او په افغان سولې بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم او ارزښتناک وباله او د هغوی له همکاریو هم مننه وکړه. د انټرپول یا نړیوالو پولیسو سکرتر جنرال جورجین سټاک له ولسمشر غني سره په کتنه کې وویل انټرپول پولیس له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په دې کتنه کې چې تېر ماښام د سویس په داووس ښار کې د یوې نړیوالې اقتصادي ناستې په څنډه کې ترسره شوه ولسمشر غني هم په ډاګه کړه چې له انټرپول پولیسو سره د همغږۍ او همکارۍ له لارې کولی شو پر جرمي اقتصاد کنټرول ومومو. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان پولیسو لپاره د تخنیکي همکاریو د جرمي اقتصاد او نشهیي توکو له قاچاقه د ترلاسه شویو تورو پیسو د مخنیوي او د پولیسو لپاره د روزنې د نوي نصاب جوړولو په اړه هم بحث کړی دی. او د افغانستان د تلپاتې پراختیا د ملاتړ په موخه له زمینس کمپنۍ سره د همکاریو یو هوکړلیک لاسلیک شو. دا هوکړلیک تېره ورځ د سویس د داووس ښار د یوې نړیوالې اقتصادي ناستې په څنډه کې د ولسمشر غني په شتون کې د مالیې وزارت د سرپرست او د زمینس کمپنۍ د استازي ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دې هوکړې له مخې به دواړه لوري د یوې جامع تګلارې پر جوړولو کار وکړي چې پر بنسټ به یې زمینس کمپنۍ له نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټنې په افغانستان کې د تلپاتې پراختیا د ودې لپاره همکاري وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.